وخه یارانو په صحیح معنا څنګه پکنیک برابر کړی دي مالټې مې راوړي دي سالن کم دی ته سالن پرېږده وار د مالټو پیسې جمع کړه اوس را روان دی مالټې ولاړ شه خپله چل را روان یې عثمانه یاره د سارې سیمې سوچ در کې باندې ډېر په سوچو کې کومه وجه ده یار یاره پیرکه سوچ مې دا کوئ دا په ګډه چې مسجد جوړ کړې ور په آخري جنجال کوي دا هېڅ خوند نه کوي زموږ په کلي کې یو چرسي و نو مولوي صاحب ته ویلې ول دا مسجد د چا دی هغه ویل دا زموږ دوی د ګردو په ګډه دی ټول ښه په دې کې زما حصه هم شته هغه ورته ول وخوڅته تو مولوي صاحب ته ویلې ول تا دا زما حصه ته اخلې که زه ګراک دله راولم وخه یارانو په صحیح معنا څنګه پکنیک برابر کړی دي مالټې مې راوړي دي سالن کم دی ته سالن پرېږده وار د مالټو پیسې جمع کړه اوس را روان دی مالټې ولاړ شه خپله چل را روان یې ټوپکه زویه زما مېلمه را روان دی چټ خدمت به کوې صحیح ده وچه زویه ستا مازې در باندې غږ کوي ډوډۍ به راتغلی ترخې لورې ستا مازې در چای در باندې نارې کړې زویه چای به پټاپټ راوړې مېلمنو در مخ به م نه شرمه هو مېلمه جوړ په خیر څنګه خیرات یې په خیر رالې ما ته ډوډۍ څېړنې ډوډۍ به ورته وایم لکه وچه ډوډۍ راوړه یا ولکه راوړې یوارې په ست راوښتم بیا وایي وچه ډوډۍ راوړه هېڅ لکه چې ډوډۍ نه خورې چای به نو خامخا کوې یا چای کوو ترخې چای راوړه یا ولکه وکم ترخې چای وکړه یا لکه ټوپک سوسو السلام علیکم ملګرو نن جبل نور راغلی یم په جبل نور کې به ناوله ده ناوله یاره زما زوی ورک دی زه اعلان کوی شم به دا ستا په کیمره کې وخو دې وکړه ملګرو زما زوی ورک دی تور کالي اغوستي دي کندارۍ غاړې ده ژیره خرهي بریتون یې سته په لږ سر دی هر چا که پیدا کړی دی زموږ د کور پته دې نور ښیي په وایه عثمانه نوی پیج جوړ کړی دی و پیرک خانه نوی پیج مې جوړ کړی دی ډېر کامیاب هم دی بس دا خالي سنبال که دا پاسورډ شی چاته مور شی دا بیا رپورټ در باندې وایي د دوی پلار رپورټ نشي پر وایي ولې په تاڼه کې زه تر دوی زیات شناخته یم پیرک خانه یو وخت په سارا کې مېلمه ومه نو په پیټک کې ناست یو ډوډۍ یې راواخیستله دسترخوان یې هوار کړ دسترخوان چې هوار کړي چې موږ پر خوراک لګیا سولو د اخوا سیرلی راغلی سیرلی په دا پیټک راننوتی نو په دا دسترخوان منډه کړلو هغه پلار یې دی ورته وکتل پر یوه زوی یې غږ کړل ول جمعګل هغه ورته ول زویه سیرلی نه څه خو د مېلمه در مخ ته وشرمولو جمعګل چې ور ولاړ شو نو خو ساره بجلی نسته کندیل ته ناست جمعګل په پلیټ کې وخیز شلومبې یې توی کړلې پر وروځ لوړ وخاتی زم دی وشرمېدم چای اوس څه راوس څه ته راځئ رالم په ساوسو هغه پلار یې دا بل زوی باندې نار کړله تا ګل هغه ورته لا ول سیرلی پرېږده جمعګل نسه سیرلی خو لکه توګه تاوال ډېر کړی کله جمعګل